بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه کولای شي چې انسان خپل ژوند ته پرمختګ ورکړي؟ خبره دا ده اوس نو د دې د لاسته راوړلو دپاره باید موږ څه کار وکړو چې دا باید موږ څنګه لاسته راوړو او په ځان جوړونې کې درسره مرسته وکړي. لومړی څه شی دی؟ لومړی ټرابل سپاټس، ټول هغه ستونزې یا هغه مشکلات چې ستا په فکر کې راځي، ستا په زړه کې، ستا په ذهن کې راځي، هغه باید څه وکړي؟ هغه باید ټوله د منځه یوسي. هغه ته باید نو ووایي، هغه باید اګنور کړي، د هغه څخه باید فاصله ونیسي. نو چې کله دې و منفي شیانو ته، منفي خیالونو ته، ناامیدونو ته دې نو وویل، اګنور دې کړل، رد دې کړل، نو دا چې شي کېږي دا تا یوه زینه د پرمختګ یا د ځان جوړونې ته ورنږدې کوي. دوهم به څه وکړې؟ اکنالج پازیټیو. ټول هغه شیان چې مثبت دي واخلې. په ټولنه کې وینې، د ملګري سره یې کاپي کوې، د خلکو سره یې وینې، په ټلویزیون کې وینې، په دنیا، په جهان، په ټولنه، په هر ځای کې شته وینې. مثبته کړنه ده، پوه شولې؟ او ستا د پرمختګ باعث ګرځي، ستا په ژوند کې مثبت رول لوبوي. واخله د ځان سره. درېیم موږ وایو بی هانست اند پازیټیو. په ځان جوړونه کې ته باید څه شی اوسې؟ ایماندار اوسې. د رښتینولۍ، د صداقت، د ایماندارۍ څخه زموږ هدف دلته دا دی چې په تا کې د ذوق نقطې په ځان کې پیدا کړه او په ځان کې قوي نقطه. د ذوق نقطو ته اګنور یې کړه، هغه باید باعث د دې نه شي چې ستا مثبتې نقطې وخوري. خپلې مثبتې نقطې راواخله، پر هغه باندې کار وکړه په ایماندارۍ سره، تر څو دا باعث شي چې ستا په ځان جوړونه کې، ستا پر پرمختګ کې مثبت رول ادا کړي. موږ اوس په ټولنه کې ډېر خلک لرو. ولې ډېر خلک کامیابه نشته؟ ولې د ډېرو خلکو ځان نه دی جوړ؟ ولې ډېر خلک پرمختګ نشي کولی؟ باعث یې دا دی چې د هغه څخه دا لاره ورکه ده. خوب خو هر یو لرو، اهداف هر یو لرو، ارمانونه هر یو لرو، مګر ستونزه څه شي ده؟ ستونزه دا ده چې پیدا کولی نسو، کار نسو ورته کولی. هر انسان چې د شپې خپل بستر ته ولاړی او دلته کې پر ځان راکش کړي، 15 دقیقې د دی د ځان سره دا فکر وکړي چې ما د ورځې څه وکړه. یو او بله خبره دا ده، په ما کې قوي نقطه څه شته؟ ایا زه ښه خبرې کولی شم؟ ایا زه ښه لیکوال یم؟ ایا زه ښه فکر کولی شم؟ ایا زما سره ښې نظریات شته؟ زما سره چې شته؟ پر هر شي کې چې ته قوي وې، پر هغه باندې کار وکړه. حتما 100% به ته خپل هدف ته رسېږي. په ټولنه کې ډېر خلک شته، ارمانونه ډېر دي، خوبونه ډېر دي، مګر اهداف ته نه رسېږي، هدف نسي لاسته راوړلی. علت یې څه شی دی؟ ورک دی. داسې خلکو دپاره چې کله غواړي دی ښه ژوند ولري، په ټولنه کې مشهور انسان واوسي او د ټولنې د خدمت مستر وګرځي، هغه باید زحمت وباسي او مثبت اعمال په ځان کې زیات کړي، د منفي اعمالو څخه ډډه وکړي، تر څو خپل اهداف ته ورسېږي. کامیابي مو غواړم. السلام علیکم.